په بلخ ولایت کې د وروستۍ واورو د اورښت له امله د یاد ولایت د 15 ولسوالیو د زیانمن شوو سره د پر وخت مرستو رسولو په موخه د کامیر هوایي شرکت مسؤلینو د دغه ولایت د بیړنیو حالاتو کمیټې سره د خوراکي توکو مرسته وکړه چې پکې اوړه، غوړي او وریجې شاملې دي. په یاد ولایت کې د کامیر هوایي شرکت یو مسؤل د دغو مرستو د ویش پر مهال وویل چې دغه شرکت تل هڅه کوي چې د هیواد د اړمنو کسانو په لاس نیولو کې اغیزمن ګامونه پورته کړي. امروز رئیس شرکت هوایی کامیر جناب کامبرسب برای 500 خانواده که از اثر سرما مصیبت برشان رسیده برشان آرد، روغن و برنج تهیه کرده که امروز به حضور داشته معاون صاحب مقام ولایت بلخ، رئیس انکشاف دهات و رئیس دفتر مقام ولایت بلخ و دیگر وزار محترم و کمیته موظف این کمک ها تسلیم داده شده. بلخوا د بلخ ولایت مرستیال والی په دغه ولایت کې د زیاتو واورو د اورښت له امله د رامنځته شویو پیښو له امله د خواشینۍ په څرګندولو سره د دغو کسانو په لاسنیوي او ملاتړ ټینګار وکړ. همدارنګه د یادې کمیټې لخوا د مرستو د عادلانه ویش ډاډ ورکړ. د یادونې وړ ده چې په بلخ ولایت کې د وروستیو واورو ورېدو له امله د دغه ولایت د لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکو ته مالي زیانونه رسیدلي دي او زرګونه څاروي یې له منځه تللي دي.